آیا پاکستان واقعا د امریکا او ایران ترمنځ پل کېدای شي؟ پاکستان ناڅاپه د سیمې تر ټولو خطرناکې ډیپلوماتیکي موضوع په منځ کې را څرګنده شوی دی. نو پوښتنه دا ده، آیا اسلام آباد واقعا کولی شي د دوو هغو خواو ترمنځ دروازه پرانیزي چې لا هم پر یو بل باور نه لري؟ د الجزیرې له مخې پاکستان ویلي چې که دواړه لوري موافق وي نو چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ خبرو کوربتوب وکړي، او دا هم ویل شوي چې ترکیه او مصر له پاکستان سره یو ځای د غیر مستقیمو خبرو د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. خو دا لا د سولې تړون نه دی، دا د یوې ډېرې نازکې ډیپلوماتیکي هڅې پیل دی په داسې وخت کې چې جګړه او سیمه ییزه ترینګلتیا لا هم شدیده ده. د پاکستان رول ځکه مهم دی چې د منځګړي په توګه لیدل کیږي، داسې ځای چې پیغامونه پکې تګ راتګ کولی شي حتی که مستقیم تماس نه وي. الجزیره هم وایي چې شنونکي لا هم د واشنګټن او تهران ترمنځ واټن ډېر لوی بولي. نو اصلي ستونزه د ځای موندل نه، بلکې دا ده چې آیا دواړه لوري واقعا خبرو ته حاضر دي که نه.